سلامونه وخت مو پخیر دی اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست محمد نبی دی ویرات کوهلی دغه ریکارډ ته یو قدم ورنږدې شو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نننۍ لوبې په هکله معلومات نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ محمد نبی دی ویرات کوهلی دغه ریکارډ ته یو قدم ورنږدې شو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه الراونډر محمد نبی په نړیواله شلوریزو لوبو یو د غوره لوبغاړي او د زیاتو جایزه اخیستلو په ریکارډ کې هندي ستوری توپ وهونکی ویرات کوهلی ته یو قدم نور هم ورنږدې شو محمد نبی چې د شلوریزو لوبو یو غوره او تجربه لرونکی الراونډر ګڼل کیږي په نړیواله شلوریزو لوبو کې لومړنی افغان او په ټوله کې دویم لوبغاړی دی چې ډېر ځلې د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی دی محمد نبی د شلوریزو کرکټ په نړۍ کې یوازینی دویم لوبغاړی دی چې ډېر ځلې د غوره لوبغاړي جایزه یې ترلاسه کوي نوموړی په خپل نړیواله شلوریز ګریر کې 14 ځله د غوره لوبغاړي نومول شوی دی له محمد نبی یو قدم وړاندې په لومړی مقام کې هندي ستوری توپ وهونکی ویرات کوهلی دی چې هغه 15 ځله د غوره لوبغاړي جایزه یې ترلاسه کړې ده او ورپسې دویم مقام کې روهیت شرما سره دی چې 12 ځله یې دغه جایزه یې ترلاسه کړې ده په هغه پسې بل هندي سوریا کمار یادو او ورپسې درې پاکستاني لوبغاړي محمد رضوان شاهد افریدي او محمد حفیظ 11 ځله د غوره لوبغاړي جایزه یې ترلاسه کولو سره څلورم پنځم شپږم او اووم مقامونو کې دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نننۍ لوبې په هکله معلومات نن شپه به افغان کرکټ ملي لوبډلې درې نړیوالې شلوریزو لوبو په دویمه لوبه کې یو ځل بیا پاکستان لوبډلې سره مخ شي چې پاکستان لوبډله ورته لکه د تیر په څیر یو ځل بیا ورته خپله 11 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې یو بدلون پکې راغلی دی د پاکستان لوبډل مشر شاداب خان اعلان وکړ چې په نننۍ لوبه کې به ایوب محمد حارث عبدالله شفیق طیب طاهر اعظم خان اماد وسیم محمد نواز نسیم شاه زمان خان او احسان الله ولوبیږي تر دې مخکې افغانستان په لومړۍ شلوریزه لوبه کې پاکستان ته ماتې په 6 وکټو زبردسته ورکړې وه چې دا په یوه نړیواله لوبه کې پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړۍ بریا وه افغانستان له پاکستان سره دوهمه شلوریزه لوبه به نن شپه 8:30 بجې ترسره کوي که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ